مونږ افغانستان پرمختللی هیواد غواړو مونږ ته د انټرنیټ ارزانه کړی شي یاله دا ویډیو زمانه ته ویډیو ته نه اسه څه کې یار انټرنیټ ګران دی په 100 روپۍ باندې 1 جی بي نیټ ګرام دی کنه ډیر ګران دی بلال نیټ ګرام نه خیال لري ډیر ګران دی ډیر به انتهایی ګران دی 100 روپۍ باندې 1 جی بي ورکړي دا څومره به انتهایی ګران دی 1 جی بي انټرنیټ ورکړي اوس هم په هیواد کې نیټ ګرام دی او د دنیا د نور هیوادونو ځوانانو هغه ټکنالوژي سره روان دي هغه په انټرنیټ په ذریعہ باندې ځان له بزنس کوي کاروبار کوي پیسې ګټي او زموږ د افغانستان ځوانان موږ دې ریډیو ته ناست دا ریډیو کله چې موږ په ماشومانو زموږ پلارانو به راغېستی په 1960 کې 2000 کې هغو به غوږونو ته نیولي نن 2016 بیا موږ دې ریډیو ته ناست یو په دې باندې خبرونه ګورو زموږ هغه مشرانو ته درخواست دی کوم چې شبکو باندې مشران دي الله د رضا لپاره په موږ باندې رحم وکړي د افغانستان ډېر خلک دا احساس لري چې د انټرنیټ بیې لوړې دي او ځینې وختونه یې سرعت هم د خلکو د اړتیا سره سم نه وي د همدې له امله زده کوونکي او زموږ په شان ویلاګران او نور انټرنیټ استعمالوونکي او نور کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي زموږ هیله دا ده چې د مخابراتي خدمتونو کیفیت نور هم ښه شي او خلکو ته په مناسب قیمت او چټک انټرنیټ برابر شي ځکه ارزانه او باکیفیته انټرنیټ کولی شي د زده کړې کاروبار او د هیواد د پرمختګ لپاره مهم رول ولوبوي زه به حیثیت ثناء الله افغان او د افغانستان راتلونکی تاسو ته دا عرض کوم هغه مشرانو ته کوم چې مخابراتو او شبکو باندې مشران دي د الله رضا لپاره په موږ باندې رحم وکړئ موږ ستاسو کشران یو تاسو زموږ مشران یو او د دې شي زمانه نن سبا مکمل ختمه شوې دا صرف په افغانستان کې چلیږي موږ تاسو ته عرض کوو چې دا د دې شي نه موږ خلاص کړئ موږ ته انټرنیټ ارزانه کړئ ځکه موږ چې ټول نوجوانان ناست دي ماشومان دا کولی شي د نړۍ هر بچي سره مقابله وکړي ځکه موږ استعداد هم لرو موږ ژبې هم یادولی شو موږ تعلیم هم کولی شو په هره ژبه کې موږ تعلیم کولی شو موږ یو پرمختللی افغانستان غواړو او زه کولی شم هند ته وګورئ د هغې هر بچی یوټیوبر دی فیسبوک نه ارنینګ کوي ټیک ټاک نه کوي یوټیوب نه کوي زه ولې نشم کولی د فیسبوک نه ارنینګ وکړم یوټیوب نه وکړم ارنینګ ځکه چې دلته موږ د نیټ ګران 200 روپۍ باندې زه 2 جی بي 1 جی بي انټرنیټ وکړم هغه زه یو ویډیو اپلوډ کړم او بیا ختم وي نو موږ باندې رحم وکړئ کشران یو تاسو زموږ مشران یو او موږ پرمختللی هیواد افغانستان هر بچی کولی شي د نړۍ د هر بچي سره مقابله وکړي موږ افغانستان پرمختللی هیواد غواړو او موږ ته د نیټ ارزانه شي زه کولی شم د نړۍ د هر بچي سره مقابله وکړم ځکه زه خپل افغانستان پرمختللی هیواد غواړم موږ ته د انټرنیټ ارزانه کړی شي موږ افغانستان پرمختللی هیواد غواړو موږ ته د انټرنیټ ارزانه کړی شي موږ افغانستان پرمختللی هیواد غواړو موږ ته د انټرنیټ ارزانه کړی شي وطن تا جوړو